دومره ښه قوم دی زمونږ، دومره بې غیرته پښتانه دي، دومره بې ایمانه مسلمان دی زمونږ چې غیبت کرتے کرتے ستړی به شي پې د دوی بدن ختمېږي. کم دلتوب دی چې زه ستاسو وجاړم؟ منګه مسلمانه منګه سنیان، ته په څه شي سني؟ شیعهګان ستا د عقیدې نه دي خبر، ګنې قسم په خدای در سره دوستي به کوي. د شیعه عقیده کې دې شي تا نه ښیي. هغه یا علي مدد چغې وایي، ته یا پیرانو پیر چغې وایي، یا درانو میا را ورسېږي، یا عبدالقادر جیلاني را ورسېږي، یا کیرړې بابا را ورسېږي، یا پیر بابا را ورسېږي. نو هسې ته وایې علي لوی دی او که پیر بابا لوی دی؟ علي ته ډېر غټ دی، تا نه شیعه ډېر ښه دی. هغه یو علي یو حسین ته چغې وایي، ستا 50,000 خدایان دي، پیر بابا، کاکا صاحب، دغه پیر صاحب، ګمکول شریف، سخي صاحب. ته مړیم سخي صاحب ته بوځې، ته شیعهګانو سره جنګ کوې، ته شیعهګانو نه وایې چې دا کافر، ته شیعهګانو نه وایې چې دا ګمراه دی. تا خپل خدایان شمارلي دي؟ د هغو والا چې شمارې یو به علي وي، یو به حسن وي، یو به حسین وي، یا زیات نه زیات د 12 امامان وشمار. تا خپل خدایان شمارلي دي؟ پنجاب ته ډک، کراچۍ ته ډک، غزي عبدالله شاه ستا خدای دی. ته مخلوق وګوره چې هغوی نه تاویږي راتاوي. سړیه پرېږده مړه. الله فرمایي کل حزب بما لدیهم فرحون، هر ډله په هغه دین چې دوی سره دی خوشحاله ده. الله فرمایي هر چا ځان له دین جوړ کړی دی، نو بیا په هغه دین باندې مطمئن دی چې شکر دی الحمدلله چې مسلمان دی پیدا کړی. بریلی هم مخام ته مسخوتن سملی وایي چې شکر دی خدای مسلمان یم، دیوبندی هم وایي چې شکر دی مسلمان دی پیدا کړی. د دنیا هر ډلې والا وایي چې شکر دی مسلمان. که چا ټوله ورځ مړي کړي دي هغه هم وایي چې شکر دی مسلمان. ټوله ورځ اغلاګانې کړي دي، دروغ ویلي دي، شیطانیانې کړي دي، خلک یې تباه کړی دی. د شپې چې سملی وایي شکر دی مسلمان دی پیدا کړی. الله فرمایي فذرهم، پس پرېږده دا ګنده خلک، فی غمرتهم په ګمراهۍ خپلې کې، حتی حین تر یو وخته پورې.